بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن مې درته د ښوونځي یا د مکتب په درسي پلان باندې کار کړی دی چې یو نوی فارموله لرونکی پلان دی، ډیر اسانه او ساده. ډیره اسانتیا پکې موجوده ده. تاسې کولی شئ چې د نه استفاده وکړئ. فارموله لرونکی دی. دلته مطلب دا دی چې کلنی پلان او ورسره چې میاشتنی څومره مضامین دي ټول په یو ورقه کې برابریږي. لکه دلته وګورئ تاسې دا کلنی پلان شو. دلته راځو تاسو سره چې څو مضامین دي دغه ټول مضامین دلته رسیږي. فرضاً مثال دا کمپیوټر مضمون دی 107 صفحې دي، نو صرف دغه کمې ساحې چې رنګه دي کې تاسې ایډیټ کولی شئ، خپل د خوښې برابرولی شئ. نور فارموله لري اتومات تاسې ته هر څه وباسي. فرض مثال دغه کمپیوټر دی 107 صفحې دی او درسي ساعتونه چې دی اونۍ کې یو دی، او د درسي ساعتونو یو کال کې چې دی 28 دي، او یو درسي ساعت حجم مطلب چې څو صفحې پکې راځي 3.8 صفحې. نو دا ټول اتومات تاسې ته تقسیموي. ګوره 107 پورې فرضاً کمپیوټر مضمون په ځای بل مضمون ته راوړي. مثال ته لیکي چې تاریخ مضمون دی، مثال د 12م ټولګي، یا فرضاً ته چې نه د 10م ټولګي دی، ټولګي به تغیر کې. دلته راځي صفحې لیکي، فرضاً صفحې 150 شو. راځي ورته لیکي چې د ساعتونه په هفته کې څو دي، مثال 2 دي. انټر یې کړه، اتومات به تا ته چې دی د هرې میاشتې مثال حمل دی، حمل کې د 1 څخه واخله تر 21مې صفحې پورې به ته تدریس کې د تاریخ. د ثور میاشت کې 21 نه واخله تر 43 پورې، همدارنګه تر 150 صفحو پورې. ګورئ اقرب اخرنۍ میاشت چې راځي 129 نه واخله تر 150 پورې چې دی ته کولی شي چې دغه تدریس وکړي. ټول د هرې میاشتې مشخصې تاسې ته ښودلی او برابر کړی دی. نو دوستانو، د دې جوړولو طریقه به زه تاسو ته اوس وښیم چې دغه فارموله لرونکی تدریسي پلان څنګه جوړیږي. نو دې لپاره به راشو، یو نوی ورکشیټ به واخلو، ورکبوک به واخلو. لومړی به تاسې راشئ، دې باندې ډبل کلیک کوو چې دا مینو موږ ته شو شي. پیج لیاوټ ته به راشئ، دغه کم رو او کالم نمبر چې لیفت سایډ ته دي دا به تاسې رایټ سایډ ته وړئ، شیټ رایټ ټو لیفت، دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دې ځای نه اوس راځو، موږ سره کالمونه او روز پکار دي. نو دې لپاره لومړی خو موږ سره چې دی 30 کالمونو ته ضرورت دی. راځو کالمونه به څنګه معلوموو. د څوم کالمه پورې به ځو، راځو دا کالمونه موږ سره پکار دي 30 کالمونه. دا 30 کالمونه پوره کیږي تر ای آی پورې، او روګانې موږ سره پکار دي 14. نو لاندې راځو همداسې 14 روګانې، نو موږ به دلته واخلو 18. دا به سلیکټ کو، سلیکشن نه بعد به راشو دلته بارډر به ورکو، آل بارډر مو ورکه. دا ټول سلیکټ کوو او لږې سایز کموو. کالمونه مې ټول سلیکټ کوو. دغسې دغه کالم چې پاسه کم دی دلته به کلیک وکړئ او لږ به داسې به یې کوچني کړئ. ګورئ زمونږ هغه جدول چې دی لږ یې بېرته پراخه کوو چې دغه شي په دې سکرین کې شو شي. ښه، اوس راځو دې کې چې دی مونږ سره دلته 9 کالمونه دلته پکار دي چې دې کې مونږه څه وکړو، د میاشتو نومونه ولیکو. دې ځای نه واخله، دې ځای پورې، دې کې به مونږه د میاشتو نومونه لیکو. مثال راځو دلته اول مونږ سره ګڼه ده، دلته به ولیکو چې 1 2، دا به سلیکټ کړو داسې. اوس راځو
دا ټول سلیکټ کوو او دې ته دغه د ټیکسټ سایز هم لږ زیاتو او بولډ بولډ یې کوو سنټر کې اخلو داسې چې موږ سره بیا صحیح معلوم شي دلته راځو دې ځای کې ورته دا دوه خانې چې دا مرج کوو د نهو په ځای دلته لیکو مجموعه دا مو ولیکه دلته میاشتو نومونه لیکو مثال لیکو چې حمل د سرسیر دپاره جوړو حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب عقرب اخرنۍ میاشت ده قوس کې چې دی بیا امتحانونه شروع کیږي بیا راځو دغه خانې چې دی دا مرج کوو سلیکټ مو کوو مرج مو دا مو مرج که دې کې چې دی دوه خانې نورې هم دا سلیکټ کوو او کاپي اخلو کاپي او دلته چې دی دې ځای کې رایټ کلیک کوو پیسټ ووهو او دلته هم پیسټ کوو بیا چې دی دلته څلور خانې سلیکټ کوو داسې دا مرج کوو بیا دلته چې دی دا هم مرج کوو داسې کنټرول سی سره مې کاپي کړل دلته به یې کنټرول وي کوو چې اسانه شي ورپسې چې دی درې خانې نورې هم مونږ ته پکار دي چې دا کاپي کومه ده کنټرول سی دلته چې دی درې خانې نورې هم مرج کوو درې خانې دا مرج شوې اوس راځو لومړی چې کوم دی کلنی پلان جوړو دلته ورته لیکو چې ګڼه دا ټول سلیکټ کوو کنټرول سره دا به ټول سلیکټ کوو کله مو چې سلیکټ کړل دلته الاینمنټ ته راځو الاینمنټ کې چې د ټیکسټ ډایرکشن یې چینجو داسې چې ټیکسټ په دغې ولیکل شي او دلته راځو دا ټیکسټ الاینمنټ بیرته سیده کوو دلته به ولیکو چې ګڼه یا شماره دلته به ولیکو ښوونیزې میاشتې او دلته به ولیکو چې ټولې ورځې دلته به ولیکو د رخصتۍ ورځې بیا به راشو دې خوا ده رخصتۍ ورځې کې چې د اول د عمومي رخصتۍ ورځې دي د عمومي رخصتۍ ورځې دویم کې چې دی د جمعې ورځې دي او بیا چې د جمعې ورځو پسې د ګرمۍ رخصتۍ ورځې دي ورپسې چې د ښوونکي د ضرورت ورځې د ښوونکي د ضرورت رخصتۍ ورځې بیا ورپسې خانه کې لیکو چې د ازموینې ورځې ازموینې پسې ټولې تدریسي ورځې ورپسې لیکو چې درسي اونیو تعداد په تعلیمي کال کې د درسي اونیو تعداد په تعلیمي کال کې دا مو ولیکه اوس به دا سلیکټ کړو سلیکشن نه بعد چې دی لږ یې دا سایز داسې زیاتو لږ به یې نورې هم پراخه کړو ښه اوس راځو لومړی چې دی د میاشتو او ورځې لیکو حمل مو سره څو ورځې ده دا چې ده 21 ده ثور 21 ده جوزا 21 سرطان 21 اسد 21 سنبله 21 میزان 10 عقرب 10 دا خو ټولې ورځې شو دا به سلیکټ کړو دا به هم لږ داسې پراخه کړو او راځو د دې دا ډایرکشن هم تغییروو
دلته راځو الاینمنت ته او دا اورینټیشن چې دا به داسې چینج کړو او د دې دا سایز به لږ نور هم داسې زیات کړو ورپسې چې کوم دی عمومي د رخصتۍ ورځې ټولې ورځې وشي حمل کې چې دی عمومي رخصتۍ ورځې 2 دانې دي په ثور کې 1 دانه ده جوزا کې 4 دي سرطان کې 1 ده اسد کې چې دی 1 ده سنبله کې 1 ده او په اقرب او میزان او اقرب کې نشته دا د عمومي رخصتۍ ورځې اوس جمعې ورځو ته راځو جمعې ورځې په حمل کې 15 دي ثور کې 4 دي جوزا کې 4 دي سرطان کې 15 دي اسد کې چې دی 4 دي او سنبله کې 15 دي میزان کې 4 دي او اقرب کې هم 4 دي دا د جمعې ورځ شي ګرمۍ رخصتۍ ورځ چې دی هغه په اسد میاشت کې راځي چې 9 ورځې دي په اسد میاشت کې 9 دا نورو کې به ټولو کې ولیکو 0 0 0 0 0 0 0 د ښوونکي د ضرورت رخصتۍ ورځې دا د ښوونکي پورې اړه لري چې خپل ځان ته څومره رخصتي ورکوي مثال زه رخصتي ورکوم په حمل کې 1 په ثور کې 1 په جوزا کې چې دی 9 ورکوم رخصتي په سرطان کې 1 په اسد کې 2 او په سنبله کې 2 په میزان کې 2 په اقرب کې 2 دا ورځې شي د ازموینې ورځې چې دی په سرطان کې دي 14 ورځې دي 14 ورځې ازموینه ده نور ورځې کې نشته دا به 0 0 ورپسې ټولې تدریسي ورځې چې دی څنګه به معلومو دلته به ولیکو مساوي نه بعد چې دی اوس به داسې وکړو چې دغه ټولو ورځو نه به د رخصتۍ ورځې منفي دلته به ولیکو چې سم فارموله به کار کړو دلته راځو دې ځنه عمومي دا کمې رخصتۍ چې دي ازموینې ورځې دي دغه ټولې به تنې منفي کړو دا به انټر کړو او دا به یس کړو ګورئ ټولې ورځې زمونږ 23 شوې اوس دلته کلیک وکړئ او دې ځنه دغه پلس ساین باندې کلیک کړئ دا لاندې داسې ډرګ کړئ چې د ټولو معلوم شي یعنې دغه فنکشن یا دغه کومه فارموله چې وه دا فارموله په دې ټولو باندې اپلای کړه اوس راځو دې پسې دویم نمبر کې چې دی درسونو تعداد معلوموو دلته به ولیکو مساوي دغه ټولې ورځې او تدریسي ورځې راخلو تقسیم شپږ یعنې درسي اونۍ چې زموږ شپږ ورځې ده نو دا به انټر کړو کله مو چې دا انټر کړه دا به ډرګ کړئ داسې ټولې باندې اوس دلته چې دی څه راله انګلیسي راله که تاسې چینجوئ نو دې ځای نه چې دی په دغه پښتو حرف د هغې باندې لیکلو عادت باندې کلیک کړئ او فارمول پینټر راواخلئ په دې باندې داسې ډرګ کړئ اوس خو دا پوره راغلی که تاسو یې مطلب هغه کم دغه چې ورسره راځي که هغه هم معلوموئ نو دې ځای نه راشئ څه باندې کلیک وکړئ انکریز ډیسیمل باندې کلیک وکړئ او دا سلیکټ کړئ سلیکشن نه بعد لږ داسې لاندې ویسئ ګوره 3.8 حمل کې چې دی زموږ سره 3.8 دي ثور کې 4.2 دي په جوزا کې 3.8 دي اوس راځو دا ټولې جمع کوو نو جمع دپاره به دلته فنکشن کار کوو مساوي سم دې ځای نه دا ټول به ورته سلیکټ کړو او دا به انټر کړو دا به هم لږ داسې پراخه کړو چې دا ورځې معلوم شي ټوټل ورځ موږ سره 246 شو دې ځای نه به د کونج کې د پلس ساین کلیک وکړئ دا به دې ځای نه ډرګ کړئ داسې نو ټوټل موږ سره چې د 28 اونۍ شوي اوس راځو غواړو چې دلته مضامینو ته سیستم برابر کړو کلنی پلان زمونږ جوړ شو دا کلنی پلان شو راځو دلته دغه کالم به لږ پراخه کړو داسې دې کې به لومړی ولیکو چې مضمونونه دویم کې به ولیکو ټولګي یا ټولګي مطلب کم ټولګي دریم کې به ولیکو چې ټول مخونه یا ټولې صفحې ورپسې درسي ساعتونه اونۍ کې
ورپسې درسي ساعتونه یو کال کې ورپسې دغه دوه خانې دا مرج کوو کله مو چې مرج کړئ دې کې به ولیکو چې یو درسي ساعت حجم ګورئ دلته دغه لیکل صحیح نه معلومیږي دا به تاسې سلیکټ کړئ او دلته به د رب ټکس باندې کلیک وکړئ چې دا معلوم شي او د دې به لږ دا سایز کم کړو داسې چې معلوم شي او یو به راشو لږ به نور هم ورته دا روګانو هغه پراخه کړو داسې اوس به صحیح معلوم شي اوس راځو دلته د څو مضامینو لپاره چې تاسې دا کاروئ هغې نه مخکې یو بل کار کوو چې دا مرج کوو دا مسلک سلیکشن نه بعد چې دی دلته راځو مرجن سنټر ته مرجن سنټر کې اکراس مرج وهو اکراس مرج او دا کاپي کوو کنټرول سی سره مو کاپي کړه په دې ټولو باندې کنټرول وي داسې پیسټ کوو کنټرول سی کنټرول وي اوس راځو دلته مضمونونه لیکو زه به دا د مضمون ساحه لږ داسې پراخه کړم مضمونونه لیکو مضمونونه که تاسې همداسې هاریزنټل غواړئ او یا که ورټیکل غواړئ دې ځای نه راشئ الاینمنټ ته دا هم چینج کړئ دا ډایرکشن یې دلته به ورته ولیکئ چې هر یو مضمون غواړئ مثال زه غواړم فرضاً کمپیوټر مضمون دی ټولګی څوم دی مثال زه لیکم چې 12 ټولګی همدارنګه ټولې صفحې څو دي فرضاً زه لیکم چې 150 صفحې دي درسي ساعتونه یو اونۍ کې څو دي زه وایم چې مثال 1 ساعت دی یا 2 بیک همدارنګه درسي ساعتونه یو کال کې څو دي دا به اوس موږ په فارموله باندې معلوموو درسي ساعتونه یو کال کې به څنګه معلوموو دلته به راشو وبلیکو مساوي اوس به راواخلو درسي ساعتونه اونۍ کې درسي ساعتونه اونۍ کې دا دي ضرب یې کو په څه کې ټولې اونۍ لاندې به راشو ټولې اونۍ زمونږ دا دي دې باندې به کلیک وکړو مجموعي اونۍ باندې او دا به انټر کړو نو زمونږ ټوټل چې دی 56 ساعتونه شو څو ساعتونه 56 یو درسي ساعت حجم به څنګه معلوموو ټول مخونه به تقسیم کو درسي ساعتونه ټول مخونه راخلو تقسیم ووایه په یو کال درسي ساعتونو کې مساوي ټول مخونه باندې کلیک او تقسیم درسي ساعتونه یو کال کې 56 دا به انټر دلته که چیرته تاسې د اشارې زیاته ده کموي دي ځنه کلیک کړئ داسې زه غواړم چې یو نه پاتې شي او همدارنګه دا فارمټ پینټر راخلو دې دواړو باندې داسې ډریګ کوو چې پښتو ته وړو اوس راځو دلته به ولیکو څخه مطلب زه غواړم چې د څومې صفحې څخه شروع تر او هغې نه مخکې به راشو دغه ساحه به دا به ټوله مرج کړو او دې کې به زه ولیکم دا الاینمنټ به هم چینج کړو داسې دې کې زه لیکم سایز یې ورته زیاتوم دې کې لیکو چې میاشتنی صفحوار تقریبي پلان میاشتنی صفحوار تقریبي پلان یعنی دا میاشتنی پلان جوړول اوس راځو دلته فنکشن یا فارمولې کارو زه ورته لیکم مساوي اف کچیرې دغه خانه دا تر مطلب دی کې چې د اولې صفحې نه څومې پورې حمل کوي دا مساوي شوه د خالي سره نو کاما دا هم خالي پرېږده که نه بیا پکې یو ولیکه انټر اوس ګوره خالي
اوس چې دا څنګه ده خالی ده څه پکې نشته نو که چیرته دلته صفحې ولیکل شوي نو دلته به هم ولیکل شي اوس راځو په دې خانه کې چې کوم دی لیکو مساوي نه وروسته درسي اونۍ چې دی درسي ساعتونه په اونۍ کې دا ضربې د یو درسي ساعت حجم او ضربې حمل کې چې څومره اونۍ دي دا راخلو دا به انټر کو ګورئ حمل کې چې دی د اول نه واخله 21مې صفحې پورې شو زه به راشم دا به بیرته دغه کړو داسې او د دې الاینمنټ هم چینج و دا سلیکټ کوو ټول چې الاینمنټ یې څنګه شي چینج شي او بله خبره دا چې دا به سلیکټ کړو فارمټ پینټر پښتو دی به هم واړو سایز به لږ ور زیات کړو اوس راځو د ستاور کې اول نه واخله 21مې پورې خو حمل کې شو اوس ستاور کې څنګه کوو مساوي ستاور کې خو همدا 21مې نه سټارټ اخلي اوس راځو دلته چې کومه فارمولا یا فنکشن کار شوې ده تاسې وګورئ دغه دې باندې کلیک کوو درسي ساعتونه ضرب درسي حجم او ورسره چې دی حمل کې اونۍ همدا عینا دا چې دی زه کاپي کوم چې اسانه شي رایټ کلیک کاپي دا به انټر کوو دلته ډبل کلیک کوو رایټ کلیک پیسټ اوس ورسره جمع دغه کم ساعتونه د سور په څخه چې شروع دي دغه د دې ال او 11 د ادرس دی ال 11 یعنی دغه سلم ورسره جمع کده دا 21 ورسره جمع 21 نه واخله تر یو څلوېښت پورې چې دی دا څه شو دا زمونږ حساب شو ساعتونه شو اوس راځو دلته زه غواړم دغه فارموله چې دا لاندې داسې ډرېګ کومه خو دې دپاره یو کار کوو دې باندې ډبل کلیک کوو دغه شپږ خانه چې درسي ساعتونه دي دا مونږه دې پسې F4 وهو چې دا څه شي F4 چې دا لاک شي مطلب بدل نشي همدارنګه علته د درسي ساعتونو حجم چې دې پسې F4 وهو چې لاک شي او دغه نورې دوه خانې چې دی دا پرېږدو ورته همداسې او دلته چې کوم دی لسمه نه بلکې 11مه دغه خانه راځي 11مه دلته ډبل کلیک دا به ورته چینج کړو څومې ته 11مې ته چې 11 اوس به صحیح شي یعنې که دې باندې ډبل کلیک کړو دلته باید دا خانه راشي نو اوس دا دواړه سلیکټ کوو داسې ډرېګ کوو لاندې راځو تر دې سایډ دا به سلیکټ کړو لږ به یې سایز زیات کړو داسې چې صحیح معلوم شي ګورئ زمونږ کتاب چې دی 150 صفحې دی او دغه 150 صفحې چې دی دا مکمل په حمل کې اول نه واخله 21م پورې په صور کې د 21م نه 43 د په جوزا کې 43 نه 43 پورې یعنی ښه په مساوي ډول هغه د افتو او د ساعتونو په حساب سره یې تقسیم کړه همداسې چې دی زه راځم دې ته لږ د سایز زیاتوم دلته دا څه خطر چې دی دا زه کاپي کوم کنټرول سی سره مې کاپي کړو په دې ټولو پیسټ کوم دا خو د یو مضمون لپاره شو تاسې اوس غواړئ چې نورو مضامینو ته مثال دلته لیکئ چې فرضاً بل مضمون دی کیمیا د څوم ټولګي ده لسم څو صفحې دي مثال 115 ساعتونه څو دي په کال کې درسي ساعتونه مثال درسي ساعتونه فرضاً 3 دي صحیح شو اوس راځو دغه نور چې دی دلته په فارمول باندې معلوموو ګوره دې باندې چې ډبل کلیک کړو که نه نو دغه جې 18 خانه چې دا زمونږ دغه ده ټول ساعتونه نو زه دا چې دی څه کومه F4 پس وهم چې هغه لاک شي دې نه وروسته دا چې دی داسې ډرېګ کوو په ټولو باندې همدا کارېږي ټولو ته نتیجه ورکوي همدارنګه دلته راځو
ډبل کلیک کوو دا هم ډریګ کوو دا هم چې دی درسي ساعتونه چې دی ډبل کلیک چې وکړو مونږه د ټولې صفحې هم راواخیستې درسي ساعتونه چې یو کال کې کوم دي په هغې هم تقسیم کړو دې ځای نه چې دی دا ډریګ کوو دلته چې دی اوس مونږ سره څه نشته نو ځکه دا داسې راځي اوس راځو دلته غواړو مثال د کیمیا مضمون لپاره چې دی دا برابرو نو فارموله به څنګه برابرو دلته راځو زه به دا کاپي کوم کنټرول سی پیسټ فارموله او دا هم کنټرول سی پیسټ فارموله پیسټ کوو خو فارموله کې چې دی مونږ راځو په دې ډبل کلیک کوو دلته ام دی دا ورته اخلو ان کالم دی مونږ سره او دلته هم چې دی دا بل هم ان کالم دی او دا بل چې دی دا مونږ سره جې لس دی جې لس دې لپاره یو کار کوو چې دا جې لس دا لاک کوو F4 وهو ورباندې چې دا لاک شي دا مو مخې دی بل کالم کې وکړو دا به راواړو کنټرول سی دلته به چې دی پیسټ دلته به دغه صفحې د سټارټ فارموله راواخلو دا به پیسټ کړو او دلته به راشو دا بیرته او دی دا به چینج کړو ان ته ان او دا به هم ان ته چینج کړو انټر اوس دغه فارموله چې دا کنټرول سی سره کاپي کوو په دې ټولو باندې همداسې چې دی پیسټ کوو رایټ کلیک پیسټ فارموله اوس دا فارموله چې ده په دې ټولو باندې مونږ ته کار کوي دې نه وروسته راځو یو کار بل کوو دلته لیکو چې مساوي دا صفحې راخلو انټر کوي او دې ځای نه چې دی اوس دلته چې کوم فنکشن یا فارموله مونږ کار کړې ده دغه راخلو دا کاپي کوو صحیح ده اوس ګوره که دې باندې ډبل کلیک کوو دې کې مونږ سره چې دی دغه درسي ساعتونه او دا ټول راخیستې تقسیم کړي دي همدا کنټرول سی سره به کاپي کوو کنټرول سی دلته به رایټ کلیک وکړو دلته به پیسټ فارموله خو کله چې دې باندې کلیک کوو دلته دا ساعتونه چې کوم دي دا به ورته چینج کړو دا ال دی دا به واړو ان ته ان دلته به هم ان ته واړو دا صحیح شو اوس به دا بله خبره دا چې دې سره به دا به هم ان ته واړو جمع ان ان 11 دلته به ولیکو جې 11 صحیح شو دا به انټر کړو دغه دوه سیلونه ځکه لږ کوو دا درسي ساعتونه اونۍ کې او درسي ساعتونه یو کال کې چې دا مطلب دغه کوم ادرس چې دی سیل ادرس چینج نشي او دا دواړه چې دی دا جې 11 دغه خانه او دا ان 11 چې کوم ده دا بدلو انټر دې ځای نه دا دواړه سلیکټ کوو داسې ډریګ کوو بس په دې ټولو باندې ګوره 115 صفحې زمونږه راغلي په همدغه طریقه تاسې کولی شئ چې دغه نور کم مضامین تاسې سره دي دې لپاره هم برابروي یو مضمون به زه بل هم برابر کوم مثال لیکم ریاضي مثال د 12 ټولګي ده څو صفحې ده مثال 213 صفحې ده یا 40 ساعتونه 15 دا نور ګوره اتوماتیک مونږ ته وباسي اوس راځو دلته مثال د اول نه واخله تر
درې دېرشمې صفحې به ته په حمل کې وایي مساوي دا راخلو انټر کوو دلته ګورئ دا تیار موږ سره برابر دی اوس یو کار کوو همدغه تاسې کولی شئ چې کنټرول سی سره دا فارموله کاپي کړئ دلته رایټ کلیک فارموله دلته پیسټ کوئ خو یو کار کوئ دې باندې ډبل کلیک اوس ګوره دلته دا څه خطر دی راخیستی زه یم نه دا مه راخله دلته چې دی پی یا داسې هم کولی شئ چې په اسانۍ سره دا تاسې انټر کړئ دلته چې کوم فنکشن ده کنټرول سی سره دا کاپي کړئ رایټ کلیک او دلته یې پیسټ فارموله کړئ دې باندې ډبل کلیک کړئ دلته اوس ورته دا تاسې چینج کړئ ګوره دا ان دی تاسې اوس دا پی انتخاب کړئ پی ان په ځای پی او دې کې هم چې دی ان په ځای پی او دلته چې دی دا چې دی څه ورته انتخاب کړئ دا جې صحیح شو او جمع پی 11 دا صحیح دی نو دا انټر کړئ دې ځای نه دواړه ډریګ کړئ ډریګ نه وروسته داسې کش کړئ ګورئ 240 صفحې چې دی موږ سره راغلي نو په دې طریقه راځو اوس بره چې دی دلته دې ځای کې به دا به اکراس مرج کړو او سنټر کې به واخلو سایز به داسې زیات کړو بولډ به کړو دلته اوس ورته لیکو مثال لیکو چې فرضاً زه لیکم عمر فاروق علي لیسه دلته ورته لیکو مثال چې د 1403 تعلیمي کال کلنې او میاشتنې صفحوار تقریبي پلان او دلته به سپیس ورکړو مثال دلته به ولیکو چې ښوونکی مثال زه لیکم چې عباد الله فهیم دا مو لیکو انټر به کړئ دې ځای نه به راشو دا د ټکسټ ډایرکشن مې ورته چینج کړو دا به چې دی رایټ ټو لیفټ واخلو چې صحیح راشي ګورې اوس صحیح شو همدارنګه لاندې تاسې ورته لیکل کوئ چې دا به مارجن سنټر کو لیکو ورته چې پورتنې کلنې او میاشتنې صفحوار تدریسي پلان ترتیب شو صحت دی او دلته ورته لاسلیک کوئ اوس راځو د دې د پرنټ په حساب چې دا به څنګه پرنټ کوئ ګوره که پرنټ پریویو ته راشو دا پرنټ کې صحیح نه راځي دې لپاره به تاسې راشئ لومړی خو به دا اورینټیشن به لینډسکیپ واخلئ دویمه خبره دا ده د نو سکیلینګ دی دلته به راشئ فټ آل کالم آن ون پیج به واخلئ دریمه خبره دا ده چې پیج سیټ اپ ته به راشئ مرجن ته به راشئ او دې ځای کې دا هیډر به هم زیرو کوئ فوټر به هم زیرو کوئ او رایټ سایډ ته مثال زه غواړم چې رایټ سایډ ته دغه واخلو 0.2 او ټاپ سایډ ته چې دی 0.1 دا ټاپ کې اخلو مثال د نورو سایډونو ته زه غواړم چې همدا 0.1 دا کنټرول سی سره مې کاپي کړه غواړم دلته هم کنټرول وي دلته هم کنټرول وي او بله دا چې د سنټر آن پیج هاریزنټلی به په سنټر کې دا به اوکې زمونږ پلان ترتیب شو اوس غواړو چې لږې دا دلته ګوره نه شو کېږي دا ځینې لیکل دا راځو څه کار کوو دا به سلیکټ کړو د دې دا سایز د دې ځای نه هم لږ کموم چې ټول موږ سره په صفحه کې ښکاره شي داسې دا سلیکټ کوو سلیکشن نه وروسته به دا به لږ داسې پراخه لږ نور پراخه
همدارنګه دغه سیلونه چې دی تاسې کولی شئ چې پراخه کړئ لږ. اوس تاسې پرنټ پریویو وګورئ، ټول تاسې ته په یو صفحه کې دا پرنټ کیږي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې درسي پلان جوړ کړئ. نو څو مضامینو دپاره نور هم دلته تاسې کولی شئ چې هغه برابر کړئ. نو که چیرته تاسې خپله ترتیب کولی نه شو، د دغه تیار جوړ تدریسي پلان لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي. د هغې ځای نه تاسې په لینک کلیک وکړئ او ډاونلوډ کړئ. صرف خپل مضامین، ټولګي، صفحې او ساعتونه دا چې دی ورته چینج کړئ، نو ټول په اتومات ډول ستاسې دا پلان خپله جوړېږي.